بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو، د اختر مو مبارک شه. هغه حاجي صاحبان چې حج ته تللي دي، د هغو د حج مبارکي تر ټولو د مخه اجازه راکړئ د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه شهداو ته دعا وکړو کوم چې د افغانستان د خلاصون لپاره یې خپل ځانونه قرباني کړي دي. الله تعالی دې دوی ته جنت برین ورنصیب کړي او د دوی کورنۍ او ملګرو ته دې صبر جمیل ورکړي. ګرانو افغانانو، لکه څنګه چې موږ او زموږ ټیم وعده کړې وه، موږ د افغانستان ازادۍ لپاره د شپې او د ورځې کار کوو. زموږ شخصا زما او زما د ټیم د ژوند یوازینی مقصد دا دی چې افغانستان آزاد سي او د دې ازادۍ لپاره د افغانستان د مذهبي مشرانو، د سیاسي احزابو مشرانو، ځوانو سیاسیونو او ځوانو افسرانو سره هماهنګۍ، همغږۍ او انسجام ته سخته اړتیا شته ترڅو د طالبانو بعده داسې یو افغانستان جوړ سي کوم چې په هغه کې داخلي جنگ بیا خدای نکرده شروع نسي، چون موږ تاسې د داخلي جنگ ډیره بده او سخته تجربه لرو. په دې خاطر چې د طالبانو بعده په آزاد افغانستان کې ښځې او نارینه مساوي حقوق ولري، د تعلیماتو دروازه د ښځې او د نارینه پر مخ باندې خلاص وي، افغان ځوانان وسي کولی ښه کاري فرصتونه ځان ته پیدا کړي، تجارتونه وکړي، خارج ته ولاړ سي او افغانستان په منطقه کې او په دنیا کې خپل د سیال سره بیا یو وارې بیا سیال سي. افغانان د دې ظرفیت لري، افغانان د دې تاریخ لري، افغانان د دې خواست لري. یو وخت په دې منطقې کې یوازینی امپراتوري افغانستان و. یو وخت په دې منطقه کې تمدن، عزت، تجارت نورو هیوادونو لکه زموږ همسایه هیوادونو د افغانستان څخه زده کوئ. افغانان باید خپل د ملي وحدت او د ملي ارزښتونو پر بنیاد باندې ټول سره راټول سو. خصوصا پر ځوانانو مې غږ دی چې لطفا د ملي وحدت لپاره کار وکړئ، لطفا یو بل سره وزغمئ، لطفا په نورو قومو پسې خبرې مه کوئ، په مذهبي هغه اقلیتو پسې خبرې مه کوئ، په ژبې او د منطقې پسې مه ګرځئ. افغانستان زموږ تاسې د ټولو مشترکه کور دی او موږ کولی سو په مشترکه ډول باندې په افغانستان کې ژوند وکړو، آزاد افغانستان ولرو او د ژوند ټوله ارمانونه چې زموږ سره شته خپل په کور کې هغه لاسته راوړو. زما او زما د ټیم د ژوند یوازینی مقصد د افغانستان ازادي ده او د افغانانو بهتره ژوند دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.